دلته به استادانو ډېر عجیب او ناشنا قصه کوله. ویل به یې یو بادشاه و ډېر زیات متکبر و. ده غوښتل چې چکر ووهي او تفریح وکړي، نو ځان سره یې ټول فوجیان راټول کړل. ورته ویل چې زما تر ټولو هغه قیمتي او اعلی جوړه راوړئ په دې چکر کې. نو هغوی ورته یو زبردست قیمتي جوړه راوړه. دا یې خوښ نه شوه، وایي بله جوړه راوړه. نو بله یې ورته راوړه، وایي دا مې خوښه نه شوه. نو داسې یو څو جوړې ورته راوړې، نو اخر یې پکې یوه جوړه خوښه شوه، ځکه دی خو متکبر و چې هر څومره قیمتي جوړه به یې ورته راوړله بس هغه به یې نه خوښېدله. نو اخر کې بیا ورته چې اوس سوارلۍ راوړئ، چې سوارلي باندې کې نو یو خاص راته راولئ. نو تر ټولو اعلی نسل والا اس یې ورته راوستلو، وایي دا مې خوښ نه شو. نو بل یې راوستلو، اخر یې بس یوازې پکې خوښ کړو چې کله په اس باندې کېناست او مزل یې وکړو. ډېر په تکبر کې روان دي. علما کرام فرمایي یو لښکرې فوجونه دي ورسره، او پخواني باچایانو به دا کار و، هغې به ښکار به یې کولو، چکر به یې وهلو. اوسني باچایان ټول په جنجال کې اخته دي. نو ده سره فوج روان دی او ډېر زیات په تکبر کې دی، یو خوا بل خوا نه ګوري. مخې ته ورته ډېر زوړ او بوډا سړی راغی، یو ډېر ضعیف او کمزوری او خیرن کالي اغوستي دا سړی ورته راغی او سلام یې ورته وچی السلام علیکم ورحمت الله. نو ده د ډېر تکبر د وجې نه هغه ته بیخي هم نه کتل، سلام جواب پرې ورنه کړو، بیخي ورته هم نه کتل چې تا ما باندې سلام واچولو که نه. نو دغه سړی چې دی که نه، د ده د اس دا زینې داسې ونیولو، دا زینې ځان ته راکش ودرېږه. هغه ورته ته دومره اوس ستا دومره جرأت چې ته زما اس ودرېږې او دومره دا لښکرې فوجونه نه ګورې، زه باچا یم. ورته که باچا یو که هر څوک یې زما تا سره کار دی، پوه شوې. هغه ورته څه کار دی را سره؟ وایي څه ورکړو چې در کوشم؟ نه راکوزېږي به نه، همدغلته مې در سره کار دی. دې خوا ته راشه، اول درته په دې غوږ کې یو پټه او قیمتي خبره کوم. وایي څه شی خبر راته کې؟ وایي سر دې را لاندې کړه. چې سر دې باچا را لاندې کړو، نو په دغه وخت کې ورته وایي چې ته زه چې یم ملک الموت یم، زه اسرائیل علیه السلام اوس روح اخلم. نو دا باچا چې دا خبره واورېده چې دا خو اسرائیل علیه السلام دی او ما ورسره په کوم انداز کې خبرې وکړلې، نو بس بخښنه یې ترې وغوښتله. وایي ما ته دومره لږ مهلت راکړه چې زما هلته خزانې دي، بچیان مې دي، کورنۍ مې ده، هغې ته فقط ورځم او دغه لږ د هر څه میراث تقسیموم. وایي نه نه نه، دومره دې نه پرېږدم چې د اس نه راښکته شي، همدغه ځای کې درنه روح اخلم. په هماغه ځای کې علما کرام فرمایي روح یې ترې واخیستلو، د اس په سر ناست و راپرېوتلو. خلک یې حیران شول، د باچا اوس ولاړ و، د بابا سره خبرې کولې، اوس راپرېوتلو. داسې حساب دی، نه د بابا سره چاړه په لاس کې شته، نه ورسره چاقو شته، نه بل څه. او دې زموږ د باچا نه ساه وختله، بس د دغه سړي نه یې ساه واخیستله، د باچا نه دغه ځای کې مړ شو. بیا دغه سپین ږیری سړی لاړو یو نیک انسان ته، همدغه وخت کې دنه روان شو. نیک انسان ته ورغی، هغه ډېر زیات بزرګ او ولي الله و، ځکه د اولیا چې دي که نه، دوی نیک عبادات او نیک اعمال ډېر زیات کړي وي، خو دوی د مرګ نه بیا ویره نه لري. کله چې هغه ته خواته ورغی، نو ورته وایي چې ته ما پېژنې؟ وایي نه ما خو ته ونه پېژندل. وایي زه ملک الموت یم، زه الله جل جلاله را لېږلی یم او غواړم چې ستا نه روح واخلم. دا نیک انسان ډېر زیات خوشحاله شو. وایي زه خو تا ته ډېر وخت نه پته وم او په دنیا کې مې ډېر زړه تنګ دی او غواړم چې زر د الله تعالی سره ملاقات وکړم، همدا اوس مې روح واخله. هغه ورته نه، زه ستا روح همدا اوس نه اخلم، زه الله تعالی را لېږلی یم. وایي دا زما نیک بنده دی، ده ته ووایه چې هر وخت کې ستا زړه وي، که اوس روح قبض کول غواړي او زما طرف ته دې راتلل زړه کېږي، همدا اوس درنه روح اخلم. او که نه وایي چې اوس یا لږ وخت بعد یا بل وخت زه ستا نه روح اخلم. هغه نیک انسان ورته وایي آیا دا اختیار تا سره شته؟ آیا الله تعالی تا ته دا اختیار درکړی چې مثال ته ما ته لږ وخت راکړي؟ وایي و دا اختیار ما ته راکړی دی. نو دا ورته وایي ښه صحیح ده، زه به اودس وکړم او 2 رکعته لمونځ وکړم، بیا ما نه روح واخله. وایي ښځه ډېره ښه ده. نو ده چې اودس وکړو او 2 رکعته لمونځ یې وکړو، په دغه حالت کې ترې روح واخیستو. دا واقعه علامه ذهبي رحمه الله په خپل کتاب الکبائر کې ذکر کړل. علما کرام فرمایي وایي چې هر څومره که بادشاه یو که ګدی د دې دنیا پاتې کېدونکی نه وي، نو د مرګ دپاره علما کرام فرمایي تیاری پکار دی. دا د دنیا خواهشات او دا د دنیا مزې دا به ټول درنه ځي، په دې باندې به نازېږي نه. که هر څومره حالات کې که خوشحالۍ کې به ډېر د الله تعالی غافله کېږي نه. که ډېر خفه شي او غمونه در باندې راشي، دا غمونه به د آخرت غمونه ځان ته رامخته کېږي، په دې کې به ځان ډېر نه باسي. دا مرګ راتلونکی دی.